داسې وجود دې راله راکړی دی پروردګاره داسې وجود ته به نه وې چې د 50 عمره به مالک یم د 50 او نهر یې تېرو دروغ وایو فراډ کوو د دې خېټې دپاره او بیا هم د خېټې دا دوزخ نه ډکېږي ضمیر ګله بخیر جوړ تکړه څنګه دی طبیعت یې ښه دی ټیک ټاک ښه یې ګل نه یم زه فقیر حسین یم ښه فقیر حسین یاره بس نامه دې رانه هېره شوې وه څنګه یې ښه یې طبیعت ښه دی ټیک ټاک یې ښه یې بس زه په مخه دی ښه په مخه دی ښه بس ما ویل که ناجوړ یې ځکه مې تپوس وکړو او زه الله دې مړ شه زه په مخه دی ښه یار مې رومال کې پیسې ایښي دي او جیب کې ایښي دي والله رومال خو دروند دی بلا شی پیسه ده پکې یا الله شکر دی یا لکه پیره جی داسې به وکړي چې یو 2 سره کړي چرګان تقریبا یو کیلو خو نه نیم کیلو ډېره ده نیم کیلو سره کړي تیکي او ورسره چې دی نو بوتلې موتلې یو 2 بوتلې ورسره چې دی نو دغه والا روډه ده چې کومې بوتلې در سره دي روډه شا منډه که زر ښه او زر ګوره ښه ښایسته سره را سره که په لږ پیسې په بټوه کې دي یار په رومال کې خپل غم غشتي تم اوړې راوړې رانه د کبابو په دې بوی باندې به خیر دی د ګزاره وکړو اشتهار دی زه ته خیره ورشه د یو نوکر ضرورت دی ورځه پې ځوانه کېدی شي الله دې ثواب وکړي او دلته د نوکري میلو شي ځه پې زه چې دننه راتلی شم یس راځئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وعلیکم السلام خدمت دا جی کباب ته به خپله خوړلي دي
او تش د هغه ډوډۍ دلته وړه نه جی زه د کباب په خبره جی نه کوم جی دا جی تاسو جی اشتهار ورکړی خو نه چې د یو چپړاسي ضرورت دی جی او زه به ډېره ښه تنخواه ورکوم جی نو ما چې د نوکرۍ دپاره راغلی یم جی او یس خو دا اقبال خو ډېر زوړ دی ما خو چپړاسي اغوښتې و خو اکثر به ودو او ډوډۍ هم ډېره زیاته خوړه ما د نوکرۍ نه وویسته یاره جی دا خو کمال وکړو جی څه زبردست سړی جی هسې جی یو تپوس درنه کوم جی د چا زوی جی چې دومره ښه کار هم وکړو جی د پلار زوی زه چې ته وې نو یې ونو هسې جی زه روټۍ ډېره کمه خورم ډېره ده څومره روټۍ د وخت خېټې ته ورولي جی نیمه روټۍ زیاته نه ده څلورمه حصه به یې کمه جی بس ټیک ده ما ته واغښتې مبارک شه خدای دې وبخه خو دا پنځه روټۍ به ورپسې هسې خورم که نه د څلورمه حصه چې وخورم که نه هغه به پې ازمومه زیاتې نه دی نه دا څلورمه حصه روټۍ چې زه خورم که نه نو هغه خو به هضمول هم غواړي که نه جي ټیک ده ټیک ده خو د ازمې برخه روټۍ به ته د خپله جیبه راوړې ځکه چې دوړو کمې دي ټیک ده جي ما ته منظوره ده اوکې زه څه کار دپاره لاهور ته ځم او ته به دې دفتر کې ناست یې ګوره ما اشتهار د سکرټري لپاره ورکړی دی نو ظاهره ده چې د انټرویو لپاره به جینکۍ راځي نو ته به داسې کار وکړې چې هغوی ته به ووایې چې صاحب به دوه ورځې پس راځي او دوه ورځې پس راشي وایم جینکو نه تاسو مکمل بېغمه اوسئ ګوره زما په غیر موجودګۍ کې غلا ونه کړې ځکه چې زه دفتر کې یو پیسه هم نه ږدم بس جي تاسو بېغمه شئ تاسو ورځئ راځئ تاسو ځئ ځئ چې الله مو بس بېغمه شئ جي بېغمه شئ یا الله شکر دې پروردګاره چې زه دې نوکر کړم اوس به ګورو چې څه کېږي څوک ته داسې نیغ نیغ راته ولې ګوري داسې راته ګوري لکه نو چې راته ګوري نیغ مې په پړپوسو لیکادو چې راته ګوري تانانانا 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 ما ته خو داسې ښکاري لکه چې د پلار نیکه کسب دی وای 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 ته ما پېژنې چې زه څوک یم زما خیال یې جوړ د میخو د مالک نه راغلی او تا نه کټۍ ورک شوی دی خو ځان پوه که ګورې تا ته خو به کټۍ ښکارم خو زه کټۍ نه یم زه معجبینه یم دا معجبینه داسې واده خدای نیکبخت دی ورشه معجبینه ووینه نو سپوږمۍ شرمۍ سپوږمۍ وایي معجبینه ځه مړې زه د رحمان ښځه یم پوه شوې دا لکه کدو دی دا کدو د دې کارخانې مالک دی رحمان السلام علیکم معجبین تورې وایم الله ډېر حسن درکړی دی نو وایم داسې حسن دی که نه چې سړی مکمل لیونی کوي وایم زما دا زړه غواړي که نه چې د دنیا دا ټول منګکان درته لوګې کړم نو ما کله رښتیا دغه ما کله دروغ ویلي دي که دروغ را باندې نه وي یو خبره درته کوم وایه وایه معجبین ترور معجبین ترور د نظار شه 1500 روپۍ میاشت زه به هم دله درکوم ما ته به د رحمان ټولې خبرې کې وایې یوه خبره به م رانه نه پټې خبره وره هغه ته به نه وې زما مازغه خراب دی بالکل بېغمه شه هر څه به درته ویم افرین اوس درنه ځم بس زه تورې په مخه دې ښه ځه ځه او بېغمه شه ښه بالکل بېغمه شه دا خو زما دپاره ډېره ښه شوه یاره څه زبردست دفتر دی ټک کار پکې نشته مړه نه تېسه کې مانیا بایلی وړه خپلې سندرې او ټپې پکې وایه تنخوا داسې میلایي او یا قربان شمن وای پخوا به کله کله غم ونوای اوس مې دفتر شو
ناکردی پکی کوم او اول دی چی رامین شکننوی او سراتوی چی نوی کری شمینای کرپیتن 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 جی دا راته وایي چې شنې چای بس کوي او که تورې چای بس کوي او که شنې څکئ نو پیو والا بس کوي او که بې پیو بس کوي او که نه تاسو تورې چای خوښوئ نو دا راته وایي چې پکې د چیلای پی واچو او که پکې د میخې پی واچو او که تاسو وایي چې نه چې نه مې د میخې پی خوښ دي او نه مې د چیلای پی خوښ دي نو خیر د خړې چای به درله پخې کړم خو هغه خړې چای هم که تاسو اوس کړي زما د لاس نو د خدای په فضل سره ټول عمر به یادې او بار بار به ماته وې چې مال هم دغه چای پخې کړه مال هم دغه چای پخې کړه مال هم دغه چای پخې کړه اوس تا خوښه ده چې کوم رنګ چای ستا خوښي چې هغه چای درله پخې کړم نه جي چای نه څښمه زه انټرویو له ښه دې کړي چې انټرویو راغلی دا ستا خپل کار دی دا راته ووایه چې انټرویو خو به درنه اخلم نو بس ته په خپله انټرویو کې شروع شه چې ما ایم ای کړې ده نو ښه دې کړي ما دې ویلې چوکه خپله دې کړي دا خو ستا خپله خوښه دې وه چې نو تا ایم ای کوله که نه بس چې کړې مې ده نو ښه دې کړي که نه سړیا ښه دې کړي دي بس ښه کار دې کړی ښه دا راته ووایه که نه چې ټپه درځي جی خدایه پاکه بده خبره مه وکړه ما څه بده خبره وکړه نه نه جی تاسو نو چې بده خبره مې نه ده کړې نو بیا د جي ضرورت په دې کې نشته سندره درځي که سندره دغه درځي خو نوکرۍ کې دې اخلم ګینې خپل کار کوه تللی شي واپس نه جی سندره راځي بیا هم درته آفرین به چې سندره درځي نو ته پکې سندره شه نو که زما خوښه شوه د نوکرۍ کې به دې والم ځپې ځه راځه چې یوه جوړه په چونګړه په ځنګل کې راځه چې یوه جوړه په چونګړه په ځنګل کې راځه چې یوه جوړه په چونګړه په ځنګل کې راځه درغم بلکل درغم زه چې ځو راخېږي راځه در سره ځم ځنګل ته در سره ځم انشاءالله تعالی زه در سره ځنګل ته ځکه ځم چې هلته به در باندې د خیره سره مڼې نشپاتی او یم د خپل ژوند باندې دومره ښایسته مونږ تېرو چې دا دنیا به حیرانه کړو ځه چې ځو ډېره زبردست جي ولې ما خو درته سندره ویله نو سندره تا وویله نو تا دا ونه ویله چې ځنګل ته ځو ځنګل کې راځه ځنګل ته ځو تا په خپله ژبه باندې دا اقرار خو ماته دې وویلي نو ما ځکه تا ته ویل چې زه درسره ځم یو سټاپ اټ پونیشمنټ بلکل بلکل نه ولې بلکل دا څه وخت مې در باندې مات نه کړو که نه زه به هم د خپل ټال لوندې ټیک ده کباړ کې به ځان له نور والمه کباړیان دې خدای آباد ساتي کښېنه په ارام خدای به جلدي زموږ دې دفتر کې بندي کړی یو مای فوټ زار دې په ما څنګه وکړو زنانه ذات په مخ ګزار ما نه راکړې زما انټرویو داسې مړې ښکلې جینۍ وه دومره خپل کار به کوي د دفتر هم بس سم دفتر دلته ښکاري صاحب ډېر زر رانغلی زر کار وشو او زر رالم جی تا راته ووایه چې زما ښځه خو دلته نه ده راغلې ښځه ولې ستاسو ښځه هم شته څه او که نه یاره جي دلته خو چیلی راغلی وه نو یاره تاسو هم عجیبه یې جي تاسو یې له چیلی سره واده کولو ویم چیلی نه ده سمه دمه ښځه ده ښه جي ما وې که چیلی ده جي یارکه تاسو دواړو کې د دې کارخانې مالک څوک دی سیټ صاحب زما لور دلته انټرویو نه راغلی وه نو ورته یې ویل راځه چې یوه جوړه کړو ټونګله په ځنګل کې دا دې ورته ویله آفرین شو پتاشا داسې کارونه څوک کوي لکه دا ته چې کوې
ته خدای نیکبخته ده خدای بدبخته به ته څه کوم چې دې عمر ته دې وګوره دې کارونه ته دې وګوره زه خیر دی که زه یې کوم خو زما خو دا خیر دی راته خو نه دي پکار تاسو چې خفه نه شئ جي خفه نه شئ جي لور راواخته جي بیا به نه کوي جي بیا به نه کوي ته راته ښه سړی ښکارې زه راستومه خو که بیا وکړه که نه نو ژوندی نه پرېږدم نه جي زه یې مه کنه جي تاسو ځئ جي زه زه پوهېږم جي تاسو ځئ جي خیر دی جي خیر دی جي زه پوهېږم جي تاسو ځئ جي تاسو خفه نه شئ جي خفه نه شئ چې زه پوهېږم جي خفه نه شئ جي وایي مانیه تا ته خو پته نه کړه زه خو ته ناونه رانمه د خدای نیکبخته کېدی چې لا هم نه وړاندې تا داسې غلط حرکت کړي څوک داسې کوي لکه دا ته چې کوې دا که دې ښځې ته پته ولګېده نو ښځه به دې څه وایي ښځه مې درنه خبر نه شي کولی ښځه مې درنه خبر نو ښځه به دې څنګه نه خبرېږي آفرین شومه تا چې ښځه به دې هله نه خبرېږي چې دلته زما تنخوا کې هم لږ خوږ شي تنخوا به یې 500 نه 800 کوم چې ښځې ته مې هم نه نه جي بېغمه شئ چې تاسو زما تنخوا کې لږ ملی که نه داسې ګوړ اچوئ نو بیا به ولې خبروم خو هسې یو خبره کومه چې دومره خو ټرن یې که نه چې ښځه ته پته ده چې د ښځې نه یېرېږم نو داسې غلط کارونه مه کوه که نه جي بدي ښکاري سړی که نه بدي ښکاري جي دا کار نه کړی ته خو هر سړی چې یو کار وکړي هغه دا عمده وایي چې ما دا کار نه دی کړی بس خیر دی جي دې خو کښېنه سم کښېنه سم کښېنه خیر دی مه ژاړه کښېنه نه دی غاښ نه دی دغه داسې بس خیر دی الله به خیر کړي بس کار کوئ چې خیر دی ډیډي ایله دې ورسره سم کار وکړو چې بیا نور چا سره داسې نه کوي خیر ته بیا څه وخت انټرویو له ورشه اوس به دې ښه په عزت اخلي اوکې ډیډي زه به بیا ورشم څه درته وایي چې 3,000 روپۍ تنخوا در کومه او ښځې ته مې ونه وې او ما ورته دا مې ویلې چې ما ستا ښځه نه ده لیدلې چې توره ده او که سپینه دا دې خو وویل نو والې مو خوړل نو چې جینۍ ته یې ویلې چې راځه په ځنګل کې به اوسېږو او بیا دا خبره م کوله چې د ښځې نه به م خلاص شم نو واله خو به یې خوړل دا والا 1,000 روپے ستا انعام اور نور ام پچا ہوا چی ماتے مخشی اور نور جنکو تا ڈو گوری دا ویم دا خو زما د ګس خپې کار دی نه رښتیا د ګس لاس کار دی دې نه خو ته بیخي بېغمه شه زه به نن اوس لاړ شم رحمانا تو خو پټ په پټه ځان له ښځه ګورې خو والله کې دې پرې السلام علیکم سیټ صاحب وعلیکم سلام یله که چېرته تللی وې سیټ صاحب زه لږ بهر تللی وم ته دفتر کې کښېنه ښه جي ښه ټول وجود مې خوږېږي ښه جي ښه زه پټ په پټه ډاکټر له ځم تاسو جي په خدای دوالو کې دومره وال به جي خرم نه خوړلي څومره وال چې جي تاسو خوړل نو مه کوئ که نه دا جینکۍ تاسو ولې تنګوئ بدې ښکارئ که نه په دې کار تا ته ما څو ځله ووې چې دا جینۍ ما نه ده لیدلې نو خو نه دې ده لیدلې خو زه هم درته همدا وایم چې دا کار پرېږده کیدی شي تا لیدلي او تا نه هېر شوي ویم زه ځم ډاکټر لا ځئ الله مل شه جي ځئ خدای به خیر کړي زه به ناست یم جي ښه ځئ او که نه ځئ شابه نو چې اوس ستا په قسمت کې زما د لاسه وال خوړل لیکلي وو نو زه څه وکړم تنخوا به نه زیاتوم او یک قربان شمن ویم ستا د دې دوو سترګو د پاره نو ویم که څوک مې په کوتکه هم وهي که نه نه منې کېږم که نه زه راتلی شم نو راغلي خو یې د خیره سره څه کوې اوس کوم هم راپسې راځې څه دومره واره سره ته منې نه شوې که نه نه منې کېږم ته ما ته دا دا څوک یو چې ما پسې دلته رالېږلی و دا زما پلار نو د داسې ګیدړانو نوال خوړل زما بدن باندې اړو اثر نه کوي یم زما انټرویو اخلي او که نه نو اخلم خو به خامخا خو تا یو خبره کړې وه راځه چې یوه جوړه کو جونګړه په ځنګل کې راځه نو جونګړه خو جوړه نه شوه ته وتښتېدې د خیره سره اوس به د ځنګل کې بنګله جوړه کړم ټیک شوه درته ویم انټرویو اخلي او که نه اخلم بلکل اخلم بس ته ما واخیستې خو په یو شرط چې ډانس به راته کوې بس زما په خیال ستا نور واره ته مینه شوې ده زمرستم لا سزا د استاد هغه پلارم لا سزا ویم که دا ځل راغو که نه ویم څنګه درله خمبیره کوم بس ټیک ده بیا راته ځان ټینګ ده ځکه نه درته مې وویل که نه چې لاس دې ازاد او توره دې تېره ځه
دا ته یم زه خو خوښه مې شوې خو زما خوښ نه شوې نو دا دې نه دي اورېدلي دا تا نه دي اورېدلي د یو زړګي نه بل لاوین وای چې زما خوښ ستا به ولې بدې شمئ مای فوټ ای په فوټونو نه کېږي په فوټونو دا کیسې نه کېږي سیټ صاحب اوس د خیره د پلار بیا را روان دی او والو ته ځان بیا ټینګه الله دې مل شي سیټ صاحب له بیا راغلی وه نو بیا دا کنه چې سیټ صاحب خو ډاکټر له تللی و که نه د هډوکو علاج دپاره که نه والې نو خوړلي نو بس اوس ته غم مه کوه دې ته نو زه بچا داسې خرابوم که نه چې یاد به ساتي خې بچا چاپي که ما ته پته ده چې دې بل واده ته چل جوړ کړی دی اوس دې له صحیح وپېژندو دا خبر دی ډېره د لارې خبره وکړه بس همدې خبر نه راغلی او خبر مې کې زه د نظر څوک مې ونه ګوري که نه خدای راله ښه سړی په ګوتو راکړی دی خو چې دا سم نه شو نو بل چل ورسره کومه زما بیا بېزتي وکړه زه رښتیا وایم د دې عمر ته ګوره د دې کارونو ته د دومره وهلو نه پس هم دی منې نه شو ډېډي چې ما ورته وې که نه بې ما دې ته ځان ټینګ کړه نو خبرې یې څه راته ووې راته یې وې ستا ملا سزاد او دغه پلار دې ملا سزاد یا یې راته وویل اوس یې تماشه کوه چې زه ورسره څه کوم راځه لکه بونډیا زما مې لاس او خپې مې مات کړې چې زه مې یاد یې ساتي بیا چې بیا چا سره داسې بدتمیزي نه کوي بدن او اډوکو ته خیر پېښ کې پروردګاره یا الله داسې نیک هر چا له ورکې پروردګاره کم نیک چې دې ما له راکړې په دې دنیا هم جنتي کې او په هغه دنیا هم جنتي کې نور خو پروردګاره تا ته پته ده چې زما په زړه کې د دپاره څه دي ته خبرې پروردګاره مانیه ویم قربان مانې ده نه قربان چې لږ دې ونه وینم که نه نو زړه مې درپسې جاري زړه مې درپسې جاري کړم یا الله یا وجې څه چلې څه چلې څه چلې چې دا ولې هغه ما خو پوهېږم څه چلې دي ما تاسو چې په دې باندې پوهېږئ چې اخر د څه داسې حرکت کړی ما ته دا ووایي چې ته څه داسې کار کړی دی دا چې څه وویلم دا یې کړی دی که نه هلکه مطلب یې چې بیا څنګه مله دې عمر کې وتاله مونځ او ډف پکار دی خدای یادول پکار دی دا خو په ایمان نه درېیمه ځان دې شرمولی دی لکه دا ورته سي ورته لکه ډانس راته وکړه ډانس زاني شرمونه ده خدای بدبخته نورې موجه ګناه کمه چې نورې
کېږئ مجي نور یو زه په یم بیا به داسې حرکت نه کوي کم حرکت چې کړی دی که نه دا حرکت به بیا نه کوي پوهېږه پوهېږه کې والله واچې مې دې سره واچې مې نه پرېږدم بس خیر دی جي معافي ده بونډیا بونډیا صاحب راځئ چې خیر یې خفه کېږي خیر دی جي خیر دی جي خفه نه شئ جي ځئ جي ځئ جي خفه نه شئ جي د خدای نیکبخته و د خدای نیکبخته دا عمر ستا د دې کارونو دی په دې عمر خو خدای ته وګوره چېرته مونځ او درس کوه چېرته تسبیح راوله چېرته خدای یاد که دا غلط که خو که زه خو کوم نو زه خو خیر دی که نه زه خو خیر دی خو تا ته خو نه دي په کار که نه تا ته خو نه دي په کار که نه سړی پروت دی لخیره اوس خو دې ټټر یخ شو که نه اوس ته ځه چېرته هوش کې را نه شي ورور د لاسه وجنې یار د یارې پاتې شوې په چا نه دی اعتبار کړډه پیتم ځه خپلې وباسه شابه د سره داسې کار پکار دی ممي د ځان سره څه خبرې کې ته وګوره پلار دې په دې عمر جنکۍ انټرویو له راغواړي او د مینې محبت خبرې ورسره کوي څه ویمه لورې زما پې وړاندې نه شک و ته چې کراچۍ کې وې د ورځې به م غیب و د شپې به م غیب و دا څه ممي دا ښه ده چې پلار دې یو کس په دفتر کې ساتلی دی هغه ما په اعتماد کې اخیستی دی او دا ټولې خبرې راته هم هغه کوي ها دا څوک دی چې زه یم چېرته ویم چې پلار دې نه وي نو به ملاقات وکړم بیا داسې نه کوي بیا دې دې به چرم نه ډېډي څه چلی شو دې ځل مې درله خوب والو بیا به داسې نه کوي هغه نه منې کېږي ډېډي ته دې ځل ورشه او که بیا هم درته څه ووې نو دې ځل یې په غونډګانو اوچتوم دې له نه ورځم چې ما دې نوکره کړي بلکې دې له ورځم چې ورته ووایم چې د ځان تماشه دې وکړه که نه په مزه وړه شیخ صاحب کتلی نه شي که نه چې سټپني درته بدله کړم نه ټیک یم ټیک یې که نه ما خو ځکه بهر راویستې که نه بیا چې لکه هوا دې بدله شي اصل کې خبره نه ده ما خو پانچر والا له بوتلې مې هغې به دله هوا بدله کړي خو د هغې دا هوا چې کومه ده که نه دا ټیک نه ده مانیه دوه ځله مې مال وخوړل دا سړی دې څوک دا سړی خو دا پته خو ما لګولې ده خو که یو 2000 روپۍ راله تنخوا څخې ورکوې نو درته ویم زیاته مې کړه وایه دا هر څه در باندې دا ښځه کوي زما شک صحیح وخته ستا هم پې شک و بلکل ما خو برتي کړی دې دپاره یې چې دا ښځه مې څه چل باندې وژنه چې خلاص شم دی ویم ته غم مه کوه ما ستا غوندې خلکو له وړاندې ډېرې ښځې وجلې دي خو اول به زه د هغه کس معلومات کوم هغه ژوندی نه پرېږدم کم کس چې ته والې ویم زه د باندې دونه ګران یم وایي ګوره چې څومره راله تنخوا زیاتې که نه عمره به راباندې ګرانېږي داسې حساب دی راځه چې اوس دې کور ته ورسوم هسې نه ډینګان دې را نور نه خوري راځه الله بخښې ټیک ټاک یم الله به دې څه کوي په مزه الله به خیر کړي کور ته مې ځکه بونه کړې چې باید زه سره دفتر کې یو څو خبرې وکړم زما مازغو کې څه شی راغلی دی وایه هغه دا که نه که الله کړي خیر که نه ګوره ته به د دې دفتر نه او د کور نه یو څو ورځو دپاره غیب شي کم کس ته والې که نه کم کس چې والې زه به په هغه باندې رپورټ ولیکم چې زمونږ د سیټ صاحب دې سړي اغوا کړی دی نو بیا دا که نه پرېږده چې په دې پولیس یې درله دومره وخوربم چې یاد به ساتي یاد بدل خو اخیستل غواړي او که نه نو پښتون سړی چې بدل وانه خلي نو بیا خو ونه شوه که نه دغه ربړه خو مونږ کې شته که نه چې مونږ خامخا بدل یو زموږ خو مازغه دلته کار نه کوي که نه او په دغه شي خو مونږ ټول پاتې یو که نه
نو داسې چل دی که نه چې دا هر څه سر ته ورسوم که نه دې په پولیس باندې وغربوم مړه خو چې دا هر څه دله وکړم که نه نو بیا ستا ښځه وژل ما ته دومره ګرانه نه ده ما نیخ وخه مې ده 2-3 روپۍ تنخوا دي زیاته شوه الله دې وبخه خدای دې وبخه انشاءالله تعالی که الله کړی خیري نو انشاءالله زما تا نه دا امید دی دومره ښېګړه به ته ما سره هم کې چې یو ورځ به دا کارخانه ته ما پسې لیکي ما ته پته ده او بیا دې دا ښېګړه پروردګار په هغه ځای کې په کار راوله چې کوم ځای کې ګوټو بني او خشکي داسې وکړي چې ماښام ته څه مېلمانه را روان دي هغې له څه د کانې پینې بندوبست وکړه ښه ځه ورځه زه خو یم لورې پرېږدی ورکوی نه ډېر زه صرف دې له ورځم ما ته یې وی چې لاس دې ازاد او توره دې تېره زه دې صرف دا تپوس کومه چې او دې کتو زما د تورې زور ټیک ده لورې خو له خیال کوه خو که دې ځلې بدتمیزي وکړه نو بیا ما ته وایي چې پولیس ته یې حواله کړم اوکې ډېر نو سیټ صاحب زه خو راته وښیه که نه زما یو دوست دی زه به هغه سره یم ودرېږه زه تا نمبر در کوم ښه 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 دا به نمبر ما سره به دې راته ساتې او داسې کار وکړه چې خپل موبایل کې سیف کړه نو ما سره موبایل کم دی جي مړه ته خو سم تشپارې نو چې اوس نشته جي نو مونږ څه وکړو جي دا وانه موبایل ښه جي ښه ښه او خبره مې وره جي 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 خو زما ښځه راته پوس وکړي که نه نو ورته وایه چې هغه چا تختولی دی او چې څه درته ووایي که نه ما ته به بې ووایې بالکل به تا ته یم جي زه اوس پرې وباسه اوس زما کار شي جي اوس زما کار دی بېغمه شه جي بېغمه شه اوس خو کیسې خوند شروع کړو د خیره سره ټول عمر مې نهرې تېرې کړي دي اوس به مزې کوم مزې ته خو بیا راغلې ستا حال اول کتو لړوي خو ته خو مغسې ستا پلار بسي او ستا د پلار وال بسي هغه به راباندې ګزارونه کوله بس مخې ته مې تلي ما دا محسوس کوله چې سم ګلونه راباندې ورېږي دا راته ووایه ته ډېر بې شرمه دي په دې دور کې ښه وخت څوک تېرولی شي صرف او صرف بې شرمه دا راته وایه چې کور دې کوم ځای دی زما په کور څه کې وایم ستاسو کور ته درځم درپسې درځم او په دې پلار دې ځان ښه خمبېره کوم ستاسو په کور کې دومره همت در کې شته وبه ګورې د خیره سره نو بیا دا واخله دا زما د پلار د کارخانې او زموږ د کور اډرس په دې لیکلی زه ګورم چې ته څنګه راځې وبه ګورې که ګوره چې زه درځم او که نه چایسکي نه ښکلي جینۍ چایسکلو سره هسې نه چې د مخ رونق دې خراب شي زه په مخه دې ښه ځه که نه څه راته برګ ګوري خو درځم به خامخا به درځم دې کور ته مای فوټ زه ګورم چې ته څنګه راځې مړې په فوټونه نه کېږي دا فوټونه موټونه دې پرېږده مای فوټو دا فوټې موټې دې پرېږده او خامخا به درځم زه په مخه دې ښه ځه ګورو به مړې ګورو به السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم سلام سری زما نږدې د ګلګلو کارخانې مالک دی د سهار راسې پته نه لګي چې چا خوا کړی دی داسې حساب و چې سهار وختي په کارخانه کې په پیړی ناست و خېټه یې پړسېدلې وه پیکوړو ته ناست و زما خبره
خبره کوله څه مده کې دغه پکوړو ته چې ناستو پکوړې پخولې دا ابوظبي والاو د دې پکوړو ډیمانډ کړی و که نه هغې دپاره یې پکوړې پخولې نو کینه بجې سدي زما خبره کوله ته خو سمې مدې شروع کړې او نو ما دا خبره کوله چې کړی پروت او زمانې کې د پکوړو د تال سره اغوا کړی وې ګاډي مچنګو خبره کوه چا اغوا کړی خو جي زما شک جي په اکبر دی جي دا هم د پکوړو کارخانه ده چې خو پکوړې نه خرڅېدې یو دوه درې ځل راغلی دی جي او زما دانې کې په کارخانه کې والیم دی جي او اوس یې دا دی اغوا کو اغوا برای تاوانې کو اکبر څه پته شته او جي دا کارت دی هلته په کارخانه کې پرېوتی ټیک ده زه ته ورځم موږ بېچاپه وو الله دې دا ښېګڼه په هغه ځای کې په کار راوله چې کوم ځای کې رشوت نی زه ورځمه چې په اخبار کې ورکړمه چې ټوله دنیا پرې خبر شي زه خپلې سیلۍ کې راځم د هغې سالګرده ده مازدیګر به راشم ښه ټیک ده داسې وکړه چې زما ګاډي بوځه نه دی زه ډرس چینج کوم خیر دی زه به ټیکسي کې لاړه شم اوکې اکبر کارخانهدار په پروفیشنل جلسې کې رحمان کارخانهدار اغوا کړی دی او نامعلوم مکان ته یې منتقل کړی دی په تاڼه کې اف آی آر د اکبر خلاف درج شوی دی اکبر خان صاحب دی او جي په تا د رحمان د اغوا دعوه ده مونږ تا ګرفتارو خو ما خو هغه نه دی اغوا کړی ما خو اوس په اخبار کې وکتم تا خو به نه تاڼه کې تپوس کوو چې چا اغوا کړی دی ځه وړاندې شه زه لور ته یو ټلیفون کوم نو هېڅ قسمه ټلیفون به نه کېږي وړاندې شه خاوند دی چې اغوا کړی دی او په تاڼه کې چا راپورټ هم لیکلی دی چې وایي دا خپلې ښځې اغوا کړی دی ما به ولې اغوا کولو دا ویډ کې څوک ده دا زما لور ده روزینه په دې هم دعوه کړې ده ما به خپل پلار څنګه اغوا کولو دا خو به هلته پته لګي په تاڼه کې چې یو سل کوړې موي او د میږو اچار در باندې وخوري بیا به په خپله حل ووایي یعنې مانیه د پولیس نه م بچ که یعنې موږ خو به برباد شو ویم که تا ووایي نو خیر دی بوډی ښځی که مړم شي که نه نیغه به جنت ته لاړه شي خو زما په دې زړه خوږېږي ځوانۍ کې به 20 کاله کیدی شي رقم به لګي پیسې مانیه څومره پیسې به لګي که خدای مې نه خطا کوي که نه نو پوره 50,000 روپۍ به لګي بس منت زاري به تانیدار ته وکړم نو او دا به ورته وایم چې یاره دا راپورټ نه د دوی نامې اخوا کا دی خو د کور ناړو خوځېدلي نه دي بس دروغ به ووایم نه دا حقیقت دی چې موږ د کور نه نه یو خوځېدلې تو درېږه زه دله رقم راوړم روزیني وایم ستا سترګو کې زه ګورې اوښکې نه شم لیدی زما در باندې ګوره ډېر زیات زړه خوږېږي خو زه څوک یم زه ستاسو نوکر یم نوکر ای او نوکر اوسه اوې ته خو ډېره غوسه نه کوې زما خیال دی جوړ مرچکې زیات استعمالوي صحیح یې ووایه ګینې ما نه بل چلم راځي ما نه دی اغوا کړی نه مې دی اغوا کړی زه بې بوزه تر هغې پرې نه در سوی چې اقبال جرم نه یې کړی ګوره جي ما نه دی اغوا کړی واقع شه
اغواکار چرې هم دا نه وایي چې ما سړی اغوا کړی دی سچو صاحب زما منشي ما ته وویل چې ستا پلار یې تاڼې ته بوتلو اخر ولې زما پلار یې څنګه تاڼې ته بوتلو او زه به څنګه خپل پلار تاڼې ته راولم جی زه خپل پلار اکبر یادوم جی دا چغې خو زما د ډېرې دي اکبر یادې دا نه دی اوس به په خپله ووایي چې ما اغوا کړی دی او که نه ګوره جی زه درته قسم خورم چې زما پلار نه دی اغوا کړی نه دی اغوا کړی اول یې په خپله کارخانه کې 2 ځلې ووالو او بیا یې اغوا کو ای خدایه څه وکړمه چېرته لاړه شمه چاله لاړه شم هر چاله چې لاړه شي اف آی آر پې کټ دی اوس هېڅ نشي کېدی خدایه څه وکړم ویم داسې وخت و چې د روټۍ درک مې نه لګېدو اوس د زرګونو روپو مالک یم او یو ورځ به داسې راځي که خیري چې دا زما نیک به د دې کارخانې نه لاس وینځي ښې راسره کړي دي که نه د چا خبره چې ښه مه کوه بد نشته ته دلته ناست یې نو څوک به په دیوال کښېنم ته دلته ناست یې او ستا د اغوا په سلسله کې زما پلار په تاڼه کې وار خوري ښه تاڼه کې وار خوري ما د چا هغه پلار هم نشي اغوا کولی ځان پوه که دا خو یې زما هغه نیک اغوا کړی دی زه خو یې نوکر یم یعنې تنګورم به تا او وهله غریب نه خوري نو مزه خو همدا کوي که نه او مای ګاډ او اوس هم اغوا کو پرېږده چې په دې تاڼه کې ښه وګربئ او یو 100 کالو له جیل له لاړ شي چې پته ورته ولګي یعنې منت درته کوم پلیز پلیز څه وکړه زه څوکم یو خبره درته کوم ګورې د یو لاس نه ټک نه خیږي ښه که نه د 2 لاسونو نه ټکونه خیږي نو که ته دې لاس له ټک ورکړي که نه ورکړه ته لږ ټک ورکړه داسې ورکړه هغه څنګه زه پوه نه شم که ته ټک خو ورکړه که نه اوس یې خوند وکړو که نه اوس به داسې کار کوو د خیره که الله کړي خیر یې که نه زه به ستا مدد کوم او ته به زما مدد کوې زما مطلب دا دی چې ته به ما سره مینه شروع کړي نو چې ته ما سره مینه شروع کړي زه به دا کیس د اغوا دا کیس واپس واخلم نو چې زه دا واپس واخلم نو پلار به دې رها شي نو بیا د خیره سره که الله کړي خیري نو بیا زه د خپلې کارخانې د الوګانو پیکوړې خورئ نو چې بس ټیک نه نو زه چې بهر چکر ولګوم چې ما ته خدا پته ولګي که نه چې ته ما سره د رښتیو مینه کې او که د دروغو مینه کې نو بیا به زه هلته دا فیصله کوم ټیک ده راځه چې زه دا وګورئ ډېره تاڼې مې روپسې که نه زه به بیا ستا خوښه شم خو دا ته څه ځان سره خبرې کوې مړې اصل کې خبره مې دا کوله چې واده خو بس هم زه چا سره کوم که نه بلکل نو ما ته ښایسته ځوان یم نو د واده لپاره به تا سره مینه شروع کړم ډېره منم دې پیمان چې خو اعتبار مې در باندې نه شي اعتبار به دې پیدا شي رښتیا چې څه چل به شوي مبارک شه بیګم صاحب ولې د ورځني پلار پیدا شو خو یاره دې سچو صاحب مې ډېره زیاته تسلي وکړه مړې سم په خپو ورته پرېوتم مې د خدای خاطر وکړه خیر دې سچو صاحب د دې مجبینې دا نوم دې وباسه نو بیا دا چې ستا نامه دې وایسته یا الله شکر دی خو په دې روزیني بیبي شک دی او کیدای چې د شک په بنیاد دا تاڼې ته وغواړي ما به ولې وځي نو دا خو د هغې خوښه ده پلار دې اغوا شوی دی پلار څه پیشوګۍ نه دی اغوا شوی اینې دا لور مې بچ که نو دا خو داسې خبرې کوي لکه چې زه یې خورم اور روزیني بیبي ما پسې جینکۍ مري خو زه چاته ګوره لفټ مې فټ نه ورکوم درپسې د څو جنازې لاړې د شمیر نه خبره وتې ده بیګم صاحب زه چې دا ستا سترګو ته ګورم نو پکې نښې د بل چا وینم مینه ستا د خاطره ښه بیګم صاحب ستا د خاطره به دا مو زه د تاڼې نه بچ کړم هلو سیټ صاحب په ارام خو یې که نه
واو په اکبر صاحب مې رپورټ لیکلی دی دننه دی ته داسې کار وکړه زه دې پوهوم ته به داسې کار وکړې چې په څه چل باندې د اکبر صاحب کور ته ځان ورسوه او هلته به ځان له خپې او لاسونه وتړې خدایه پاکه نو زه چېرته سویم بس په هغې عمل کوه که نه ته نورې خبرې پرېږده زه درته زه ښیم که نه بس هلته به ځان ورسوې او زما دې خبرو ته ښه غوږ شه چې زه درته څه ویم ما نورې خبرې پرېږده واوره وی خوشوي که نه بس دا کار ستا دی او بیا نور کار زما دی چې زه به څه کوم ټیک 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 السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر جوړ تکړه څنګه له طبیعت کې ښه دی زه شکر دی چې مانع صاحب خو دې راته وویلو دا راته ووایي چې تاسو وکړه که نه یاره زه خو ډېرو غټو افسرانو سره میلاو شوم خو ټولو افسرانو دکه یو خبره کوله چې اکبر سټیټ رحمان سټیټ اغوا کړی دی او یا یې مړ کړی دی نو که مړ کړی وي نو بیا خو تیاره پانسي ده نو اوس په څه کېږي زما پلار خو په تاڼه کې په والو مړ کړو نو ولې غلط کارونه کوي ولې اغواګانې کوي زما پلار نه دی اغوا کړی یا خدایه پاکه ټول هم دغه خبره کوي وایي هغه اغوا کړی دی او یا یې په کور کې چېرته پټ کېنولی دی ته راشه که نه ته راشه زما بنګله وګوره ته راشه بس ټیک ده خبرې ته غوږ کېږده که په بنګله کې دې نو که نه بیا به درته چل وکړم نو وایم که زما دولت لګېدو که وایم که بنګلې مې خرڅولي کار څه مې کول که نه ستا دپاره چې دا پلار به دې زه انشاءالله تعالی د دې تاڼې نه راوباسم او که نه هلته موجودو نو بس بیا دې دغه دی نو ځکه منډه تله وامه چې زما سر خوړلې صورت پس بس خر جوړېږي ما سره ستا نه زیات احساس دی راځه نه خیره خو به زه چک کړم خو صحیح خبره چې د کور خو به خامخا چک کول غواړي یا خدایه پاکه داسې کار دی ته ما ته مخامخ کښېنه بس د چایو مینه به زه په تا باندې ماتوم بس مخامخ را کښېنه او زه دلته کښېنه جوخته ما ته دي زه کار طرف ته زه کښېنه ښه نو خبره دا ده ګوره دا د څه اواز دی صاحب ته دلته ودې کته درته مې ویلې چې ستا پلار اغواکار دی ستا پلار دا کارونه کوي تا نه منله اوس زه پولیس خبروم چې راشي چې په خپلو سترګو وویني ما ته پته نه وه چې زما پلار دا کار هم کوي ستا پلار نور هم ډېر کارونه کوي تا ته څه پته ده چې څه لوبې کوي هغه زما پلار معاف که ما دپاره تا دپاره څنګه معاف کړم نو دا خو به اوس پیسه به هم لګي که نه یاره زه ټیک ده ستا دپاره به زه دا پیسه د خپل جیبونو لګوم خیر دی رقم به هم دله زه درکړم چې زما پلار ازاد او که نه سېچوله به ورکول نه غواړي مصیبت دی لانجه ده او دته به اوس منت زاري کول غواړي چې د خدای خاطر وکړه چې ستا د پلار نوم وانلي که ستا د پلار نوم یې واخېستو یو خو به د پلار په شرمونو شرمېږي او بله دا چې سزا د سزا نه خو تاسو نه یې خبر که نه خو کارونه کوئ نو چې څونه رقم لګي زه به ولګوم دورېږه منت ورته کومه سیټ صاحب د خدای خاطر وکړه ویم داسې کار ونه کړې ښه دا ونه وی چې زه اکبر سټیټ اغوا کړم څوک بل څوک یاد کا خیر دی بل څوک یاد کا وی ما نه دی پېژندلی وی زه اغوا کړی ما خیر دی مافای کې ډېر مطلب عزت دی او خدای به نستا تا باندې فضل او کرم وکړي راپاسه الله به خیر کړي خیر دی غم ګوګو نه کړي ګورې ښه الو نه وی ګورې ښه خیر دی ته راځه راځئ چې راځئ تاسو راځئ راځه دې خبر چې کوم قسم سړی اقبال جرم دی وکړو که نه
تا تختولې تا غوا کړی دی چې دومره وهل مې وخوړه نو بیا خو به خامخا وایم چې ما غوا کړی دی غلی شه سچو صاحب نیک مې پیدا شو سچو صاحب نیک مې پیدا شو څنګه باندې پیدا کېدو دی اقبال جرم وکړي چې ما غوا کړی دی ودې کته شبانی بیبي او دا خدا سي چل نه کنه جی دا چل دا نه کنه جی چې زمان نیک وای کنه چې زه د نه ما غوا کړې زه خو بل چا غوا کړې ما څه د چې اقبال جرم وکړو نه صاحب زه بل چا غوا کړو ما رقم یې رانه واغېستو او یو کنده کې وغورځولم ګوره دا ټول ګوره زه او جی راشه ته کېنه چې زه راپورټ ولیکم چې ته بل چا غوا کړی دی اکبر مونږ په شک کې نیولی دلته دسمت وکړه هر څه ګوره زه په ایمان درته یم که نه ستا دپاره لګېږم شکر ده چې راغلې دا چا غوا کړې وې ستا غوندې یو سړی نه ونو د ټوپک په شپېلۍ غوا کړم چې دا څوک کېدی شه ښه درته پته ده خو بس خبره مه چیړه که نه شکر وباسه چې پلار مې درله راوستو ګینې خدای راسي بغیر د پلاره خو ته چاډو کولې نه څه ای مستر خوله دې په واک کې که ښه ته صرف زموږ نوکر یې نوکر ودې کته نه یې که حال ورته ویم نه 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 زه پې یم اوروځینې نوکرم دی خو سر خریدم نه دی دغرم شاباش نو زه دا حیران یم چې رحمان زما په کور کې څنګه برآمد شو نو زه دروغ وایم ډیډي دا خو شکر دی چې ما ورته مینت وکړو او زما یې ومنله ډیډي دا خو مې اقبالي جرم کړی و که نه نو اقبال جرم به مې نه کولو چې دومره سخت سخت یې وهلم دغه وهلو نه خو اقبال جرم ډېر خو ډیډي ته رښتیا وایې چې تا نه دی غوا کړی او لورې نو زه به ستا ته دروغ وایم ته زموږ بنګلې ته څنګه راغلی دا معلومات به زه کوم چې اصلي غواکار څوک پیغمبر صاحب ته په خدای اعتبار کې مې په بیګم مې درله د یېرې نه خولې راوستې وه مې تا غوا کړی دی مې دا نه ډېر خوږ کړل لاس واچوه ویم د اکبر نه مې ستا د والو بدل واخیستو ویم اوس داسې کار وکړه چې زما دا بیګم مړه کې ویم د سره مې بوتې شي ویم غم مه کوه د پیشو وجل ګران دی او ستا د ښځې وجل اسان دي خو زما یو شرط دی څه شرط بې واده به مړ شم ته داسې کار وکړه سیټ صاحب دا زرینه لور دې نه ده دا به ما ته واده کړي څه هر څه چې ته زما نوکر یې زه داسې نشم کولی مه کوه ستا خوښه ده هر څه چې ښځه خو به درله وژنم ټیک ده دا مړه کړه روزینه راباندې پوه نه شي زه به تا له بل ځای واده وکړم بس صحیح ده جي ټیک ده خو واده کول دي که نه هر ځای چې ټیک ده زه ځم یو سړي سره مې رقم دی او ته دفتر کې کښېنه بس ټیک ده ته ورته کښېنه تاسو بېغمه شئ جي خیر زه به تاسو بېغمه شئ جي لور خو مې راکړې خو سیټ صاحب په داسې غم به دې واړوم په داسې غم چې ته به بیا روزي نه راکړې او زه به دې انکار کوم چې نیک وو سنبالې که ځان سره دا ریمات چې پولیس سټریټ کې را روان دي ریمان صاحب جی تاسو یو دو خبرې در سره کوم جی حکم کوئ زما ډېرې تاسو سره ډېر زیاتې کړې دي زه درنه معافي غواړم او کړی خو یې دی ما معاف کړې زما د خپل ډیډي نه نفرت پیدا شو او تا سره ما سره څه تا سره زما مینه پیدا شوه خو ستا زما عمر کې خو د ځمکې او د اسمان فرق دی خو په زړونو کې خو فرق نشته که نه نه د عمرونو هېڅ خبره نه ده خوشحالي پکار ده او د خوشحالۍ دپاره پیسه پکار ده او هغه تا سره ډېره ده د الله فضل دی ښه ده زه درنه اوس ځمه بیا به ملاقات وکړو زه به ته فون وکړم ښه ورځه
یو کارخانه زما شوه او یو کارخانه د دې د پلار شوه د دوو کارخانو مالک به شم زه ځمه چې مالي ته ووایم چې زما ښځه مړه که او چې ښځه مې مړه کړي نو مانې به پانسه شي او هر څه به ما ته پاتې شي پروردګاره زما دا نیکم سم بودو دی زه ورته وایم زرینه به راکوي نه زرینه نه در کوم زرینه خو نه راکوي خو سم کار به در سره اوس کوم څنګه یې مانیه السلام علیکم جی السلام علیکم جی تاسو خو نن ډېر زیات خوشحاله یې کېدی جي کېدی ویم دا راته وویل چې زما دا ښځه به کله وژنې یاره چې ما یو سوچ کړی دی که نه ډېر زبردست سوچ مې کړی دی سوچ دا دی که نه چې په خامار یې وژنم خامار نه دی زه ځمه چې په خامار پیدا کوم داسې زهریله غوندې که نه نو بس هغه کټ کې پرېږدو که نه چې کټ هغه ته پرېږدو که نه د خیره موته به دلته په دفتر کې ناست یو او سار چې د خیره سره لکه خلک راځي وی ګوري که نه بس سوال جواب راته وکړي دا چې که نه خوالتې مړه پراته ده تک تور نیلو به یې جوړ کړي دا به ډېر ښه کار وکړي ښه کار نه کوم زما ټول کارونه ښایي زما چې ته زهریله غوندې مار ګورم سره د پټار که نه بس وړم او بس کټ کې به ورته پرېږدو ټیک شو که ویم زر ورشه زر ورشه مانیه دا کار وکړه خو د دې ښځې نه مې خلاص کړه بس بېغمه شي داسې به دې خلاص کړم که چې مکمل به دې بېغمه شي لاړه موره ځه ورځه ځه ګوره لورې دا معنی ډېر ښه زلمی دی ستاسې به دې شي بدې مې نه شي هسې پرې اوږدا وچم بیا خیر دی وګوره که نه لورې د پلار د اغوا کیس نه دی زموږ نامې څنګه لرې کې نن دی که سبا دی لورې پلار دې دویم واده کوي ممي دا پلار مې ولې داسې کوي نو ستا د پلار اوسو دا هر څه خو زما و په چل ول کې رانه هر څه قبضه کړ اوس په تا او په ما څه کوي دا خو ده نو زه خو وایم چې دا معنی به په اعتماد کې والو دا پلار به د لو وجدي هر څه به موږ ته پاتې شي تا به مانی ته واده کما هغه به هر څه سنبال کي نو کني زما دا پلار خامخا وجنې چې داسې ونه کما نو دواړه به خیر غواړو دا دې خوښه ده ټیک ده ممي چې څنګه ستا خوښ وي نو ته مانی سره لږې د مینې محبت خبرې وکړه نو الله به دا کار وکړي زه به کوشش کوم مانے صاحب تا خو زه داسې نولې وکړم اړو ګیا دې راته باندې چوله یاره ګیا خو به مې ورته ډېره اچولې وه خو دې ټایم نه را سره لور شته او نه را سره وخت شته اوسګار نیم مانے صاحب ما یو خبره کوله او هغه دا چې تا ما سره ډېر ښه وکړې زه به ستا د احسان چرې هېر نه کوم نه نه یاره هېڅ خبره نه ده ته زما ډېره زیاته خوښه یې نو زه ستا دپاره دومره هم نشم کولی خبره دا ده که نه چې پلار مې وی تا مانی له ورکوم خو کم از کم چې یو کارخانه خو وي نه یاره ته غم مه کوو دا په کومه کارخانه کې چې ځې مه که نه انشاءالله تعالی دا به سبا هم زما وي څنګه دا درته نشم ویلی ټیک ده نه بیا خو تا سره زما واده ډېر اسان شو ښې دا لاس کې دې څه وي دا د مارانو پیټار دی مار پکې نشته با دغلته پروت نو ما راوچت پکې زه کور ته به یوسم چېرته مارغانو له به کېدم هغوی به پکې جاله واچوي ښه زه ځم ښه ورځه چې به دې مار څه کوي هسې اوس په دا معلومات هم کول غواړي دا مار خو زهریله دی که نه وایم ستا غوندې زهریله دی وایم په خپله ښځه به دې په خپله چک لګولې خو تا به وویني نو بیا به پته ولګي که نه کینې خدای راځي که په خپله دې پې چک ولګولو که نه په ټکي به مړی ویم داسې کار وکړه نن شپې لاړ شه او کټ یې ورته پرېږده نو تاسو بېغمه شئ که نه دا اوس زما کار دی که نه چې یو ټک ورکړي که نه یو سمه لټکه به دې جوړوي اوس زه داسې کار کوم دا سنبال چرته ږدم که نه چې څوک یې ونه ویني ښه ټیک شو ټیک ده ټیک ده ښه کېده هلو ستا شبانه خبرې کوم ته ما سره اوس ملاوېدی شي ډېر مې یادېږي
چې ودې نه وینم نو یو ساعت راباندې نه تېرېږي. ټیک ده ټیک ده چېرته درشم؟ ښه بس درغلم. سیټ صاحب څوک دا یو کس دی هغه سره مې رقم دی هغه راته رنګ وکړو چې زر راشه چې خپلې پیسې راکړم. نو بس ورځئ که جیبه ناوخته کېږي شام ځان ورسوئ. ورځئ دا خو چې د خیره سره ښځه مار وچیچي بیا به دې زه بلیک میل کوم زه او دا کارخانه به دنه که خیرې لیکم او چې کارخانه ولیکم نو بیا به شبانې سره واده وکړم. وعلیکم السلام. نن خو درنه جټ جاز جوړ دی ډېره خوشحاله راباندې په دې لګي چې زړه مې در باندې بېل. داسې وي زه رښتیا وایم خو پلار مې تاله نه درکوي ځکه چې ته زموږ نوکر یې. همدغه خو غم دی که نه؟ زه وایم یو کار وکړه. ویم ستا د حاصلولو دپاره هر کار ته تیار یم خدمت وایه. دا پلار مې پسې چل مړ کړه کارخانه به موږ ته پاتې شي او زما ستا واده به م په اسانه دا پلار زما دپاره وژني؟ او که نه. ښه نو بس بیا غم مه کوه یو دوه ورځې پسې ګوره داړې به یې چینګې نیولي. داسې کار وکړه چې ته پکې رانه شي. بېغمه شه تو ځه څوک راباندې رانه شي. ځه هلته ځه شابه ځه. اول به مور وژنم او بیا پلار نو پاتې شوه روزینه. نو د شبانې دپاره به روزینه مو وژنم او یا به داسې کار وکړم چې زمړه دواړه دي که نه دواړه د کارخانې مالکې دي د دوو کارخانو مالک به شي. خو مصیبت دا دی چې ستا ښځه م شته او لور دې م شته. نو داسې غټه خبره خو نه ده. هغه څنګه؟ هغه داسې چې سبا به تا ته په خپله پتو لګي چې بیګم به مې مړی. څه؟ دا هر څه ته زما په باره کې؟ او ستا د حاصلولو لپاره زه هر څه کولی شم. ته څومره ښې ما څه خو راباندې دومره ګران نه هم چې بیګم دې مړه شي که نه بیا ماته یو فون وکړه ښه. ضرور به فون کوم. ښه زه اوس ځم یا زه خو مې نه غواړې خو چې ته وې نو بس لاړ شه. معنی چې دا په پټار کې مار یوړو دا یم د دې کار دپاره یوړو. زه ورځم چې بیګم سره یې پسې چل لیدلو کوم. څه دا ته څه وې؟ ډېره په پټه راغلې ما ته خبر کړې بیګم به درته بستر کې بار دي. خدیجې خبر دې کړم ته اوس ځه. واو زه م نوره نه ایسارېږم اوس ما به رښتیا وژني خو زه م داسې په اسانه نه مرم. ولې ممي او دا څوک وه؟ هر څوک چې وه خو پلار دې ما په ښامار وژني. دا څه وې؟ او اوس به مونږ دواړه ډېر احتیاط کوو. ته هېڅ غم مه کوه مې اوس به درنه زه چله ښیم چې څه کول غواړي خو زه ځم مالي نه معلومات کوم. چې ما ویلې چې چرګه ډبه لکه دانه واچوم. ځه ورشه ولې مونږه چرګان هم ساتلي دي څه؟ څه اشارې دې کولې خیر خو که نه؟ مړه ماوې ډېره موده شوه لیدلې مې نه چې چاته چکر ته لاړ شو. وې زما د پلار د مړ بندوبست یې وکړو. یاره ما خو چېرته کله مړې نه دی کړی نو په دې خو به لږ سوچ کول غواړي که نه چې څنګه به مړ کوم څه طریقه خو به ګورم که نه بغیر طریقې خو نه کېږي که نه. زه خو یم چې ته زخریله مار پیدا کړه او کټ کې وله پرېږده ټک په ور کې په ځای به مړ شي. نه د په ښامار خو به زه ستا مور وژنم. څه؟ زما مطلب دی که نه هم په ښامار به یې مړ کړم.
په خامار نور وایه دا خو به غټ کار وکړي نه به پرې بدنام شي او نه به چاته پته ولګي چې چا وژلی دی ویم خوښه مې ده خوښه مې ده مړې ستا دپاره خو هر څه کولی شم په دې خبره خو دې راله زړه خوشحاله کوم نه یاره زما خیال دی مینه را سره پیدا شو زه کار وشو بخیر ښه نو بیا زما چې څومره خیال دی معنی د مار نه خبر نه دی دا هر څه مې پلار کوي او که نه زم دا وایم چې مانې خو ما په لاس کې اغوستی دی هغه به ما څنګه په مار مړه کوي او ما ورته دا وویل چې پلار مې په مار وچیچه او هغه ومنله دا دې خو کړ بغیر د هغه نه مونږ دا کار ترسره کولی نه شو اوس ګورو چې دا مار څوک و شپه رانیستی ده سیټ صاحب ته به داسې کار وکړي چې دا پیټار زه تاله در کوم په دې کې دی خامار او دا خامار به ته د خپلې ښځې په کټ کې په خپله پرېږدي میم ګوره دا کار ستا دی زما نه دی ټیک ده چې زما دی خو اوس مسله دا ده که نه چې ښځه ستا ده او که زما خو ته به ورشي بس کټ کې ورته پرېږده نو دومره خو نشي ته دومره هم نشي کولی میم زه نشم کولی دا کار هم ستا دی ته دا کار وکړه نو ګوره بده خبره هم ده که نه ته ونیسه نه نه ګوره خبره خو نیسه نه ته له ځای ګوره جي ما خبره ته چې تاسو لږ خوښي دی جي میم ته زما ما خبره هولې جي زما خیلی پاړو مړ مار را کړی مړ مار را کړی یریږه ما یریږه مړ پاړو دوکه کړي پاړو دوکه کړي زما خیل مړ مار مړ دې زه دا بار غورځم بار غورځم زه شکر دې چې مړ بابا زه بار غورځم شکر دې چې مړ دی اوس پیسې خوړلی وم سره د ماره خو هیڅوک هم رانلو زما په خیال هغه مېلمنۍ دروغ وی او راځه لورې چې ور کونډه کا اوده شو او مې چې اوده شو سهار به یې پته لګي خیر خو دی که نه چې موبایل باندې دروغ وغوښتم څنګه چلی شو بیګم دې مړه کړه که نه نه که نه پاوډر والا مړ مار را کړی و مار مړو اوس پسې کې زه ځمه مانی سره صلاح کوم بیا به درته ووایم او که نه ما بیا ضرور خبر کا ځکه چې څومره زر ستا ښځه مړه شي همدومره زر به زموږ ستا واده وشي بس ټیک ده زه دننه اوسم هسې نه چې دا خلک را باندې شک ولیکي چې دا جنۍ او سړي سره پاره ولاړه زه ورځه سیټ صاحب دا څنګه چل دی ما خو هم لږ پرېږده که نه زه درنه خبر نشم ما په ځای پرېږدي او ته لاړ شي هېڅ چلم نو زما له کار و ستاسو کار و خو ما هم یو کار کړی دی دا راته ووایه او زر زر راته ووایه چې څه کار دې کړی دی داسې کار مې کړی دی اعلی قسم مزیدار او زبردست زهر مې روړي دي که نه ویم چې ښځې د دې به صرف یو چمچه ورکړم که نه په ټکي به مړی مړه داسې خو به کیسه راګیر شم که نه نو چل درته ښیم که نه ها چل درته ښیم ته چې کور ته راشې کور کې به ووایې چې زه روان یم لاهور ته او سبا به راتم داسې به بچ شي پاتې شوه روزینه لور دی نو هېته به هم پته ولګي چې پلار خو مې په لاهور کې دی دا دې ډېره ښه خبره وکړه زه خو همیشه ښه خبرې کوم بیا طریقه دا ده که نه
چې سار خو به هغه مړی د خیره سره ته به راشي چې څنګه راورسې په ځان برابر وای ناغږ شومه وای یو چې د سورې به جوړ کړو په ځان به پیریان راولي پیریان به راولي او په دغه پیریانو کې به ځان بېهوشه کړي چې ځان بېهوشه کړي نو زه به دې اوچت کړم او خپلې کمرې ته به دې یوسم او بېهوشۍ حالت کې به دې په کمره کې په کټ کې وروغورځوم ورمې غورځولې نو بس د خیره سره بس مزیدې دي هېڅ پته به ونه لګي نو به د لور خبر شي د دې نه چې دا خو مله د پلار خو مې لاهور کې و بس ټیک خبره دې وکړه زه ځم کور ته او ښځې ته وایم چې زه لاهور ته ځم بس ته ځان رسول لاهور یادوه زمونږ د کمره نور کارونه زما دي چې دا ځوان در سره یې سیر سټیپ چې پروا نه کې پروا نو زه سره کښېنم زه به هم لاړ شم لږ شباني سره به لږ ملاقات وکړم ډېرې ورځې وشوې لیدلې مې نه ده بیګم یا بیګم راځه راځه دلته ناست یو ګرځم زړه تم شو بیبي څنګه یې؟ ښه یم بچې ښه زه د بزنس په سلسله کې لاهور ته روان یم او ما وی چې تاسو ته اطلاع وکړم سبا ماسپښین به راځم ډېډي نو سوټکیس کې د کپړې کېده ته کپړې کېږده او زه باتروم کې مخ خلاصېږم ټیک ده ډېډي هسې څنګه ښکارم په دې پردو کپړو کې ډېر ښایسته ښکاري مړې بس یو 2 ګنټو دپاره مې واغوستې د نیک جامې وي نو راشم ویل هسې م ځوړندې دي که نه ځان پکې لږ وګوره چې کارخانهدار پکې ښکارم او که نه ولې نه دومره ښایسته پکې ښکاري دومره ښایسته پکې ښکاري چې کمال دی یاره بس چې واپس دفتر ته لاړ شم که نه تا نه نو بیا به هغه زړه کته واغوندم خیر دی ویم ته دا خبرې پرېږده ته څه خبره کوله او ما دا خبره کوله ما سوچ کړی دی که نه او سوچ دا دی که نه که په هغه سوچ کې زه کامیاب شم نو انشاءالله تعالی 2 ورځې پس به دا کارخانه زموي ای جان نو ما ته مو ووایه که نه څه سوچ دی ما هم خبر کړه که نو نه خبردار تا نه زه ګورې خبره نه پټوم دا یاد ساته تا ته زه خامخا حل ویم چل داسې دی که نه چې دغه وایي که نه دا نیک مې که نه وایي زما دا ښځه مړه که نو بیا وی وژنه که نه نو به د هغې لپاره خو د خیره ما زهر روړي دي که نه نو چې هغه مړه شي که نه نو بیا به زه دا نیک نه دی دا به بلیک میل کوم نو چې بلیک میل کوم یې که نه نو هغه به ظاهره خبره وبه یېرېږي نو چې ویېرېږي که نه نو پس چل ولبتې دا کارخانه ځان پسې کړم اوس خو خوشحاله شوې که نه زما خو زړه په هوا شو نه یاره پنجې په نو تټیرو مستې ګګنې آجمي آزاد دنیا کې چمنمې وای دا څه مې وایي چې والوزه والوزه ټایم دی والوزه د خیره سره اوس داسې چل دی د خیره زه به داسې وکړم که نه چې زه به درنه لاړ شم دفتر ته او بیا به هغه زړه کته واغوندم او بیا به زه ورځم چې دا لینډ سم کړم زه ورځم د خدای په امان ځه ته ورځه دفتر ته زړه کته دې واغونده او زه به لاړه شم کور بچو زه به ستا خوښه شم په څنګه چالاکۍ چې تا زما پلار ګیر کړی و که نه په داسې چالاکۍ به دې ګیروم بیګم صاحب زه راتلی شم او راځه راځه کېنه خیر خو دی خیر چرته دی خیر نه دی ځکه خو رالمه ولې څه چل دی اول د پلار یعنې ستا د دې مور خاوند نه دی سر خوړلي را باندې پاړونه مار راوغوښتو راته یې ویې د یعنې ستا د دې مور دا کټ نه دی وي په دغه کټ کې به ورته پرېږدي نو به پرې ټک ولګي نو مړه به شي ما څه چل وکړو ما نه مې داسې کار نه شم کولی زړه کې مې سوچ وکړو بس مار مې رونیو بار مې یوړو سم مې وله دا سر داسې چکني کو پوه شي بار مې وغورځولو د هغې خبرې ما ته پته لګېدلې وه خو ما غږ نه کولو چا درته ویلي یو ښکلې غوندې جینۍ راغلې وه هغې راته ویلي وو پوه شم خو چې هغې ته چا ویلي وو ورو مې مازغو ته خبره راځي که نه د خیره سره هم ستا خاوند ورته ویلي وو ستا خاوند سر خوړلي اوس هغه جینۍ نه ده هغه اوس ما سره هم چال کوي ما سره پوه شوم هغه ما سره چل ول کوي مړه ته دا خبرې پرېږده دا راته ووایه چې دا زما خاوند لاهور ته ولې لاړو ولې ډېډي م لاهور ته لاړو واو وایي چې زما ښځې له په ترکارۍ کې زهر ورکړه چې مړه شي نو بیا دا د خیره سره چې ما دا د زهر راوړي دي
خو دا زهر نه دي دا خواږه دي خواږه زه به بیا هغه ته فون وکړم که نه ټلیفون باندې به ورته ووایم چې راشه ښځه دې مړه شوه ما ولې زهر ورکړه خو ته به یو کار کوې ته به داسې کار کوې چې په کټ کې به مطلب دی که نه چې لکه مړی لکه مړه شوې ته که نه د مړو اکټینګ به کوې مړی نه پروت د هغې اکټینګ به کوې او هغه چې راشي که نه هغه به بیا هسې به ځان بېهوشه کي دا خو دې مړې خاوند څه ورته ووایو هغه هسې ځان بېهوشه کي چې بېهوشه کي زه به یې بلې کمرې ته بوځم هلته به یې واچوم او بیا به زه کله راشم نو زه به دا خپلو خپلوانو کره بوځم په پوره کې داسې صحیح نږدې خپلوان دي که هغې کره به لاړ شي لکه والا تل چې څوک هم سره وړي نو چیک کوه جی سر السلام علیکم وعلیکم السلام کینې جی थैंक यू जी यो रिपोर्ट में लिखो जी 302 302 چا کړی دا रहमान कारखानादार او داغه نوکر مانی دواړه په شریکه د رحمان بیگم له زهر ور کړی دي او مړه کړی ده څه جی زه FIR درج کول غواړم د تفتیش لپاره به تاسو په خپله ورشي نو پته به درته ولګي چې دا دروغ دي او که رښتیا اوکې زه یې FIR لیکم خو په دې تفتیش کې به ته ما سره شامل یې ځکه چې دا FIR زه ستا له طرفه درج کوم اوکې سر معنی د نه قربان خدمت وایي ویم شکر دی چې د ښځې نه خلاص شو منی مې او که نه اوس به زه بل واده کوم او ته په چوټي کې په مخه دی ښه او که سکړت پروت کې نو پولیس کې د باندې رپورټ کوم چې زه په کومه شپه نوم نو ماڼي زما ښځې له زهر ورکړي بالکل یې ورکړي او په دې کې ته برابر شریک یې دا څه وی زه په دې کې شریک نه یم په دې مرګ کې ته برابر شریک یې او زهر دې ماڼي ورکړي دي تا ماته په خپله ویلي چې زه خپله ښځه وژنم او بیا به تا سره واده کوم دا دروغ دي دروغ او د رښتیو پته به تاڼه کې لګي دا ټوله ګرفتار کا مانی صاحب زما په پلار خو له تانې سیل کړی او پیسې جو دي ښه والی اوس تا نمبر دی ورکې شئ شبانې بیبي دې په ما ثابته که چې د سیټ صاحب ښځه ما وجلې ده ما ورکې شئ لکه دواړه مخکې چې خبرې پرېږدئ ورکې شئ دی اوس به زه او زما ډیډي ستاسو تماشه کوم خانو بچې دا هر څه تا زما د بدل اخیستو دپاره کړي او ډیډي واقعي چې تا رحمان نه اغوا کړی بلکې در څه خو هغه مانی کړو او ته پتاڼه کې پیسې شو باندې والیم وي ښه نو دا خبره ده ویم سبا به ورځو که نه تاڼې ته ته به په خپله تماشه وکړي نه بچې زه نه ورځم زما لا طبیعت ټیک نه دی چې څنګه ستاسو خوښې ډېډ ښه ده زه به ورشم زه بچې لاړ شم سلام علیکم وایه بیبي ما خو درته ووایي که نه سچو صاحب چې رحمان خپله ښځه د مانی په سلا وجلې ده زهر یې ورکړي دي زهر زهر یې ولې ورکول دا ځکه چې رحمان زما په ذات کې دلچسپي اخیسته او مانی دا زهر مانی ورکړي دي د خپل نیک د بلیکمیل کولو دپاره چې کارخانه ترې واخلي او بیا ما سره واده وکړي او دغسې رحمان هم زما سره د واده خواهشمند دی یعنې د هر څه ستا د لاسه شو څه مطلب مطلب دا چې ته خبر وې چې رحمان به خپله ښځه په مانی وژني او ما ته یې ویلي وو ځکه خو ما ته پته ده بیکاره جی سر د بیبي حراست کې واله اباسې بیبي جی زما قصور دا هر څه چې کېده تا د رحمان بیګم ولې نه خبروله جی هغه وخت زما ډیډي بیمار و ما ډاکټر ته بوتلو ټلیفون به دې ورته کړی په ټلیفون به یې خبره کړې وه سر جی ما سره د خپل ډیډي غم و او بله دا چې ما سره د هغې ټلیفون نمبر نو
خبره دې ځای نیسي ته کښېنه وقاره ورسوه کسان نه وله وګرځي صاحب دې معنی راته ویلي وو چې خپله ښځه ووژنه نه نو زه به ورته وایم چې کوی ته وتانګه نو ته به کوی ته هم تانګې ویم زهر خو تا روړي که نه او تا وله ورکړل بس ښه مې کړي دي چې ما ولې زهر وکړي زما ورکړي دي دا ورکړي مې دي زهر بس مطلب دا چې تا خپل جرم قبول کوم ایس ایچ او صاحب ښځه ډېر چالاکه بوټی دی ما ته پته وه چې ما به پسه چل ګیرئ نو داسې حساب دی که نه ته به داسې وکړي چې د ده هغه بیګم به راوغواړي او د هغې نه به په خپله تپوس وکړي چې تا ته زهر چا درکړي هغه خو مړه ده او قبر کې د هغې نه څنګه تپوس خیر دی جي زه به ورسره اوس په موبایل باندې خبرې وکړم قبرستان ته به ټلیفون وکړم هغه په خپله راشي لږ ساعت دپاره او په خپله ترې تپوس وکړئ دا څه بکواس کې د ده مزغو کار پېښې دی سیب بیبي مازغو مې کار نه دی پرېښی مازغو خو مې له اوس کار شروع کو اوس یې دله راغواړم قبرستان اورېږه لږ صبر وکوئ د خیره سره الله به خیر کي پروردګار هلو بیګم صاحب لږ د قبرستان نه روزه دا قبر د لږ ساعت دپاره پرېږده او د دې تاڼې له لږه راشه ډېره مننه ښه راورسېدې دا خو ډېره ښه خبره ده څه چل دی ته ژوندی او بالکل مس شباني ته څه وې جی دا وی تا له چا زهر درکړو ستا خاوند که مانی مانې نه جي زما خاوند خو ډېر ښه سړی دی او مانې زموږ نوکر نه زما رور دی او رور خپلې خور له زهر ورکولی شي او زه په قبرستان کې نوم زه خپله ملګرې کره تللی وم جی دا شباني تا ته دا پته شته چې څوک هم د چا په حق کې غلط بیاني وکړي هغه ته سزا میلاویږي او جی پته ده راته د رپورټ کولو نه وړاندې ته دا معلومات وکړه آیا چې زه په چا رپورټ کوم چې دا رښتیا هم دی او که دروغ جی ما نه غلطي وشوه معاف کوئ به دې معنی یا رحمان صاحب ګینې زه په تا رپورټ لیکم د دې غلط بیانۍ به تا ته پوره سزا میلاویږي رحمان صاحب ما معاف کړه ما معاف کړې خو ښځې ته مې نه وې چې زه په تا شکم ویما خو په رو نه ویما خو په زور یې ویما په جار یې ویما چې دا زما دین په دنیا رور دی ما ته چېرته رورو نه وې نه تا ته نه ویما بس ټیک ده زه دې معاف کوم خو په یو شرط څه شرط شرط دا دی که نه چې ما معاف کړي ایس ایچ او صاحب دا ما معاف کړه ما معاف کړه اوکې ماني وروره دا هر څه تا ولې کول دا هر څه ما د دې دپاره کول چې ستاسو په ژوند کې لوړ جوړ نو راغلي نو دا هر څه چې راشي که نه او بنده ورسره لږ ولوبېږي نو بیا د ژوند په خوند پوه شي مانیه دا کارخانه تو سنباله کړه زه به ارام وکړم نه د پیکوړو په خولو چل مال نه راځي ویم چل به ته زه وښیم اوې چې ستا کوم ځای خوښوي که نه هلته به دله واده وکړم نه واده نه کوم واده چېرته کوم هره ډرامه کې واده په بلوله واده خو یو خبره مې واوره مینه پکار ده محبت پکار دی تاسو لږه مهرباني وکئ او دا نفرتونه لرې کوي ختم کوي او د دې ملک دپاره دعا وغواړئ چې یا الله زموږ دا ملک په امن و امان کې وساتي آمین آمین ثم آمین